بله مسله د اعوذ بالله ده، مسله د تعوذ ده. نو د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لوستل د قرآن کریم نه مخکې د دې لوستل سنت دي، لکه الله رب العزت ځینې علما ورته واجب ویلي دي. الله رب العزت فرمایي فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. چې کله تاسو د قرآن تلاوت کوئ نو په الله رب العزت سره د شیطان مردود او د هغه شر نه پناه وغواړئ. د قرآن د تلاوت نه مخکې د اعوذ بالله لوستل په اجماع د امت سره سنت دي. هغه تلاوت که په مانځه کې وي یا د مانځه نه بهر وي، او په نورو کارونو کې د هغو په شروع کې صرف بسم الله الرحمن الرحیم ویل سنت دي. عالمگیری دا لیکلي ضرورت دې ته نشته چې هلته ته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هم ووایي. او یوې بلې خبرې ته هم قدرمنو اوریدونکو تاسو متوجه اوسئ چې کله د قرآن پاک تلاوت کوئ هغه وخت اعوذ بالله او بسم الله الرحمن الرحیم دواړه ووایئ. او چې کله د قرآن کریم د تلاوت په منځ کې یو صورت ختم شي بل صورت شروع کوئ نو هلته هم بسم الله الرحمن الرحیم ووایئ، غیر د صورت براعت نه. اما که تاسو شروع کوله په صورت براعت باندې نو دلته بیا تاسو کولی شئ چې هلته اعوذ بالله او بسم الله الرحمن الرحیم دواړه ووایئ. چې کله قرآن کریم په هر وخت کې شروع کوئ اعوذ بالله او بسم الله دواړه ووایئ. او چې کله یو صورت ختم شه بل ته شئ هلته صرف بسم الله ووایئ، اعوذ بالله مه وایئ، غیر د صورت براعت نه. او که ستاسو د قرآن کریم تلاوت شروع د صورت براعت نه وي نو هلته بیا بسم الله او اعوذ بالله دواړه ووایئ. را به شو د صورت فاتحې تفسیر او ترجمه.